अस्सलाम वालेकुम नाजरीन د नن ورځ تازه ترین ویلاګ سره زم اعجاز یوسفزئی کتونکو په نننی ویلاګ کې بازه خبره کوم چې د پاکستان په طول او عرض کې د غیر قانوني افغان مهاجرینو خلاف کریک ډاون په تیزی سره شروع دی د تازه ترین اعداد و شمار تر مخه تیر شپږ ورځو دوران یعنی د 1 اپریل نواله تر د شپږم اپریل پورې تقریبا د پاکستان نه 21,000 غیر قانوني افغان کډوال ویستل شوی دي کتونکو مختلف ذرایع وایي چې په دغه غیر قانوني کډوالو کې تقریبا 1,000 هغه کسان دي د چا سره چې ای سی سی کارت دی یا چې کوم غیر قانوني نور کسان دي چې کارت ورسره نشته 1,000 د دې تعداد دی او د دې ترڅنګ اهمترین خبر دا دی چې تقریبا 3,350 هغه کسان دي د چا سره چې پی او آر کارت دی اگر چې پی او آر کارت لرونکو ته د جون میاشت پورې مهلت ورکړی شوی دی دوی ته 13 جون پورې اخیره نیټه ورکړی شوې ده د دې باوجود هم تقریبا 3,000 پورې پی او آر کارت لرونکي د ملک نه ویستل شوي دي د دې نه ثابتېږي چې حکومت پاکستان په دې معامله کې سیریس دی او کریک ډاون مخ په وړاندې روان دی د دې نه علاوه په صوبه سند کې هم کریک ډاون شروع دي کاروایی شروع دي خو زیاتره کاروایی په صوبه پنجاب کې کیږي تقریبا نن ورځ کې نه تیر 40 غنټو دوران په پنجاب کې 2,203 غیر قانوني افغان کډوال گرفتار کړي شوي دي او دوی هولډینګ کیمپس ته خیبر پښتونخوا هولډینګ کیمپس ته منتقل کړي شوي دي او تقریبا 40 غنټو کې به دوی خپل وطن ته واپس کړي شي د ټولو نه سیوا چې کوم کسان گرفتار کړي شوي دي هغه یا خو په پنجاب کې دي یا د صوبه سند کراچۍ او دغه رنګ حیدرآباد او نورو سیمو کې دي کتونکو د دې نه دا ثابتېږي چې پی او آر کارت لرونکي هم د دې اپریشن په ضد کې راځي زه بل خبره وکم چې پاکستان نه تیر 40 غنټو دوران څنګه چې ما ذکر وکړ چې د پنجاب نه تقریبا 2,203 افغان کډوال نیول شوي دي او دوی هولډینګ کیمپس ته منتقل کړي شوي دي خو چې کوم 21,000 کسان ویستې شوي دي په هغې کې هم زیاتره تعداد چې کوم دی د پنجاب یعنی پنجاب کې دغه کسان گرفتار کړي شوي دي او هولډینګ کیمپس ته منتقل کړي شوي دي کتونکو د دې نه علاوه زه بل ذکر وکم چې تورخم بارډر باندې ډیر زیات رشته ډیر غټ تعداد کې افغان مهاجرین خپل وطن ته ځي خو دوی ډیر زیات د مایوسۍ سره مخ دي دوی دا وایي چې په افغانستان کې به اخر دوی څه کوي هلته خو نه کاروبار شته نه صنعت شته نه داسې بل د روزګار وسیلې شته دي چې دوی خپل ژوند مخ په وړاندې بوځي او دوی خپل کاروبار یا بل چې کوم کار روزګار دی هغې ته ترقي ورکړي کتونکو د پاکستان هم دا خیال دی چې دغه کسان افغانستان ته لاړ شي او هلته نه که بیا پاکستان ته راځي د روزګار لپاره راځي یا د سبق لپاره راځي یا د علاج لپاره راځي نه هغوی د ترو پراپر چینل یعنی د ویزا سهولت ته ترلاسه کی ویزا خدمات ته ترلاسه کی او غوی د پاکستان ته راشي کتونکو صرف په تورخم بارډر باندې عام روزو کې تقریبا 10,000 پورې افغانان اوړي راوړي د دې نه علاوه 1500 پورې افغانان پاکستان ته د علاج لپاره راځي په دې تورخم بارډر باندې دروازې راځي کتونکو په تیر روزو کې تاسو ته پته و چې تقریبا 100 ورځې تورخم بارډر بند شو نو په هغې کې تقریبا 15 میلیون ډالر نقصان شو کتونکو زه بل ذکر وکم چې د افغانستان لپاره د پاکستان خصوصي نماینده صادق خان اهمترین بیان مخې ته راغلی دی د هغه وینا وه چې په پاکستان کې چې کوم طالبان جنګیږي یعنی د ټي ټي پي کسان جنګیږي د هغې اشاره داسې وه چې ګنې د 1500 نه سیوا افغان شهریان هم پاکستان ته راغلي دي دا دهشتګردي او دلته کاروایی کوي کتونکو دا ډیر زیات عجیبه غوندې معامله ده ځکه چې د طالبانو سپریم لیډر ملا هیبت الله اخندزاده یو حکم جاری کړو چې به د افغانستان نه بهر په هیڅ یو ملک کې تاسو کاروایی نشئ کولی دا جهاد نه دی او دا چې کوم دی کوله او انفرادي طور دا د یو جنگ مترادف دی یقینا چې دغه 1500 کسان څنګه چې صادق خان ذکر کړی دی چې هغوی پاکستان ته راوړېدلي دي او دلته دهشتګردي کوي نو دا یو کوله او د ملا هیبت الله اخندزاده د احکاماتو خلاف ورزي ده زه به لږ ذکر وکړم چې باګرام ایربیس په اړه ډیر زیات حیرانکن خبرونه مخې ته راځي عجیبه خبرونه مخې ته راځي اگر چې داسې هیڅ نه دي شوي چې امریکې ته یا باګرام ایربیس ورکړي شوي یا د امریکې یو جاز لګېدلی او په باګرام ایربیس باندې لینډینګ کړي دا یو ډېره زیاته فضول خبره ده ځکه چې په دې کې هیڅ حقیقت نشته باګرام ایربیس ډېر زیات اهمترین ایربیس دی څنګه چې ډونالډ ټرمپ ویلو چې چین د دې قبضه ترلاسه کړې ده اگر چې چین د دې قبضه نه ده ترلاسه کړې خو بیا هم د ډونالډ ټرمپ دا خدشه وه چې ګنې چین له طالبانو دا بیس ورکړی دی او د هغه دا خیال و چې دا بیس د امریکې له ورکړی شي ځکه چې د دې نه چین په نږدې فاصله کې دی مطلب
د دې ځای نه د ډونالډ ټرمپ چې کوم هغه ګلوبل امبیشنز دي یا عالمي عزایم دي هغه راښکاره کیږي او ډېر زیات یو کمقل انسان دی چې یو دانه اهمترین خبره هغه په یو اوپن فورم باندې وکړله چې ګنې باګرام ایربیس چین ته نږدې دی، مطلب د چین خلاف موږ د باګرام ایربیس نه کاروي کولی شو. نو که څه لږ ډېر د افغان طالبانو څه سمپتي وه د امریکې لپاره هغې خو هم سر خوړلی دی. خو ذبیح الله مجاهد څوک چې د افغان حکومت ترجمان دی د هغه وینا وه چې په داسې خبرونو کې هیڅ حقیقت نشته دی، دا بالکل دروغ دي. کتونکو زه به لږ د دې سره یو خبره ایډ کړمه که چېرې په دې ایربیس باندې امریکې جاز کې هم نی نو د دې بالکل دا مقصد نه دی چې ګنې طالبانو دا بیس امریکې له ورکړی وي، ځکه چې دا بیس بنیادي طور په 50s کې یعنی 1950s کې په اول ځل سویت حکومت جوړ کړو، یعنی سویت یونین جوړ کړو او د هغې وروستو په دې باندې عالمي شخصیاتو لینډینګ کو. ایزنهاور د امریکې یو صدر پاتې شو، هغه په 1959 کې چې کله افغانستان ته راته نو په دې ایربیس باندې یعنی باګرام ایربیس باندې هغه قدم کېښود او کنګ ظاهر شاه او دغه رنګ وزیر اعظم سردار داود د هغه تود هرکلی وکړو. د دې نه علاوه بېشمېره فوجي شخصیات او سیول شخصیات جمهوري شخصیات په دې ایربیس باندې قدم کېښودی دی او افغان حکامو هغه ویلکم کړی دی. نو که چېرې یو جاز را هم شي د څه مقصد لپاره په هغه ځای کې لینډ وکړي ایون سټې وکړي، د دې هرګز دا مقصد نشي کېدلی چې ګنې دا ایربیس دغه متعلقه ملک ته ورکړی شوی دی بطور اډې. نو ځکه چې پاکستان کې هم بیسونه دي، نورخان ایربیس دی، تاسو ګورئ چې په هغې کې تاسو کتلی شئ چې کوم یو وزیر اعظم راځي یا غیر ملکي صدر راځي یا یو بل فوجي شخصیت راځي نو هغه په نورخان ایربیس باندې لینډ کوي او د هغې وروستو بیا چې کوم دی هغه صدر هاوس یا وزیر اعظم هاوس یا نورو چې کوم د هغه متعلقه ډیسټینیشنز دي هغه ځای ته ځي. نو په دې کې داسې خاص خبره نشته دی که چېرې په افغانستان کې اگر اوس خو مطلب دا خو ثابته شوه چې نه په دې ایربیس باندې جهاز ناست دی او نه دا چاله ورکړی شوی دی، خو که انکیس یو جاز په دې کې هم نی نو د دې دا مقصد خو نه دی چې ګنې دا ایربیس دغه ملک ته یا امریکې ته ورکړی شوی دی، ځکه چې دا خو په هر یو ملک کې فوجي حکام تاسو وینئ چې هغه پرایویټ جهازونو کې یا سرکاري جهازونو کې هغوی ځي او په دغه شان بیسونو باندې هغوی لینډ کړي او د هغې وروستو هغوی چې کوم خپل کار مقصد یې هغه وکړي او واپس د هغې نه لاړ شي. کتونکو همدا و د نننۍ ورځ اهمترین ویلوګ. راتلونکي ویلوګ پورې اجازه یوسفزۍ ته اجازت ورکړئ. د الله په امان.